دوحه کې د امریکایي او طالب استازو د مذاکراتو بیا پیل فایل به یې څه وي جزئیات راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د متحده ایالاتونو او طالبانو پلاوي د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلي دي او ټاکل شوي چې نن او سبا د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلاف وړ مسایلو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویسټ او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو امنیت اقتصاد او د نشهیي توکو پر ضد مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. خو ښکاري چې د طالبانو پلاوی دي غونډې ته له یوې بلې اجنډا سره ورغلي. په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه مسایل یاد کړل چې د طالبانو پلاوی غواړي له امریکایي پلاوي سره خبرې پرې وکړي. ښاغلي شاهین وویل دوی به د جولای پر 13 په دوحه کې له امریکایي هیئات سره د تورلیست د افغانستان اقتصادي ثبات د اعتماد جوړونې د اقداماتو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. دا غونډې به 2 ورځې دوام ولري. ښاغلي متقي بیګا دوحې ته د روانېدو پر مهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې وویل چې د دوی تمرکز به د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ پر ازادولو د امریکا لخوا د افغانستان د هوایي حریم پر نقض او د طالبانو پر مشرانو پر لګېدلو بندیزونو وي. متقي همداراز هیله څرګنده کړه چې دواړه لوري به د یو مثبت تعامل او په راتلونکي کې د اړیکو د ښېګڼې لپاره خبرې سره وکړي. امریکایي چارواکو او طالبانو له دې مخکې هم بیا په دوحه کې چې د افغانستان اړوند د ډیپلوماټیکو خوځښتونو مرکز دی خبرې کړي خو نه د افغانستان وضعیت بدل شوی او نه د امریکا دریځ. په داسې حال کې چې ډېری افغانان په دوحه کې روانې خبرې مهمې بولي او خپلې هیلې ورسره تړلي خو ځینې شنونکي دا په سیمه کې د دوی د په وینا د لوبې یو بل پړاو ګڼي. د سیاسي چارو شنونکي غوث جان باز بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل دا لید کاته د دې لپاره دی چې یو کاسمیاتیک یا آریایشي انځور وړاندې شي څو د نن په کور کې هم د سیاسي لوبه نسبتا معقوله پر مخ ولاړه شي. له بلې خوا ډېره مهمه دا ده چې په سیمه کې سیاسي سیلي روانه ده. متل دی چې وایي هلته چې ته کار نه کوي ستا دښمن کار کوي نو هر امکان چې تا هدف ته رسوي استفاده به ترې کوي خو نه دا استفاده به ستا مخالفین یا ستا رقیب کوي. نږدې 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لا هم ښځې او نجونې له اساسي حقونو محرومې دي او په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ځینې نور مسایل هم شته چې لویدیځ هېوادونه ټینګار پرې کوي لکه په افغانستان کې بشري حقونه او د ټول شموله حکومت جوړېدل. طالبان هم خپلې غوښتنې لري. دوی شکایت کوي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې لا هم د افغانستان په هوایي حریم کې ګرځي. د افغانستان بانک شاوخوا 3.5 میلیارډه ډالر شتمني لا هم کنګل دي او د طالبانو په حکومت کې دا وزیرانو تر کچې شامل یو شمېر کسان د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې دي. په قطر کې روانو خبرو ته دواړه لوري له خپلو دریځونو ګوري.